یو څو جالب او حیرانونکي حقیقتونه او رازونه چې تاسو به یې په اورېدو ډېر زیات حیرانه شئ او تاسو به یې په اړه مخکې نه وي اورېدلي. آیا تاسو پوهیږئ چې ساینسپوهانو په فضا کې او په کایناتو کې داسې ستوري هم موندلي دي چې له الماسو څخه جوړ دي، چې د دوی څخه د یو ستوري نوم لکي دی، چې د دغې ستوري مرکزي برخه له 10 میلیارده ټنه خالصو الماسو څخه جوړه ده، لکه څنګه چې د ځمکې مرکزي برخه له نیکل او اوسپنې څخه جوړه ده. نو همدارنګه داسې ستوري هم په فضا او کایناتو کې شتون لري چې له الماس څخه جوړ دي. نمبر 2، دا کوم ستوري چې موږ په اسمان کې وینو دا په اصل کې موجود نه دي، خو داسې ستوري هم شته دي چې موجود دي خو موږ ته ښکارېږي نه. د دې خبرې مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې ځکه ځینې ستوري دومره لرې دي چې د هغوی رڼا زرګونه کاله وخت نیسي تر څو موږ ته راورسیږي. نو داسې ستوري شته دی چې رامنځته شوي دي او بیرته له منځه تللي دي، خو رڼا یې موږ ته اوس راورسېدله. او همدارنګه هغه ستوري چې اوس رامنځته شوي دي خو د هغوی رڼا موږ ته نه ده رارسېدلې خو بلکې موجود دي. زموږ د نړۍ یعنی د ځمکې تر ټولو لوی حیوان او غټ حیوان بلو ویل یعنی ابي نهنګ دی. دا یوازې نه چې په سمندر کې بلکې د ځمکې پر سطحه تر ټولو غټ حیوان بلل شوی دی. اوږدوالی تر 10 مترو پورې رسیږي. وزن یې 2 لکه کیلوګرامه دی چې تقریبا د 30 پیلانو د وزن سره برابر دی. زړه یې د یو موټر په اندازې دی او یوازې ژبه یې 300 کیلوګرامه کیږي. دا نهنګ د خپل خوراک لپاره په سمندر کې کوچني حیوانات خوري چې تقریبا په یوه ورځ کې دغه بلو ویل یعنی ابي نهنګ 400 کیلوګرامه کوچني حیوانات په سمندر کې خوري. چې دغه بلو ویل د نړۍ په سترو سمندرونو کې ژوند کوي لکه ارام سمندر، هند سمندر او همدارنګه د اتلانتیک سمندر. او تر ټولو عجیبه خبره خدا ده چې د دې حیوان د زړه درزا یعنی د زړه ضربان د 3000 مترو څخه په لرې واټن سره هم اوریدلی شو. چې دا دومره یو لوی حیوان دی. که چېرته ساینسپوهان فضا ته وخیژي او هلته یو د بل تر څنګ ولاړ وي او د ډېرې نږدې فاصلې څخه یو بل ته غږ وکړي، نو دوی یو د بل غږ او اواز نشي اورېدلی ځکه چې په فضا کې هوا نشته دی او غږ یوازې د هوا د څپو له لارې خپرېږي. یو بله ډېره حیرانونکې خبره، ساینسپوهان وایي زموږ په شاوخوا کې اوس هم داسې څوک شته دی موجود دی چې موږ یې نشو لیدلی ځکه زموږ د سترګو قابلیت او وړتیا دومره زیاته نه ده چې طبیعت کې یا هم زموږ په شاوخوا کې چې هر څه موجود وي یا هر څوک وي نو موږ یې ووینو. او همدارنګه اوس هم داسې غږونه او اوازونه شتون لري په طبیعت کې زموږ په شاوخوا کې چې موږ یې نشو اورېدلی ځکه چې ساینسپوهان وایي انسانان هغه غږونه اورېدلی شي چې د 100 څخه تر 200 پورې فریکونسي ولري. یعنی هغه غږونه او اوازونه موږ نشو اورېدلی چې د 100 څخه کمه فریکونسي ولري چې دا تر ټولو کوچني اوازونه دي چې انسان د دې اورېدلو قابلیت نه لري. او همدارنګه هغه اوازونه چې د 100,000 څخه یې فریکونسي زیاته وي نو دا تر ټولو لوی اوازونه دي چې انسان د دغې د اورېدو قابلیت هم نه لري. انسانان هغه غږونه اورېدلی شي چې د 100 څخه تر 200,000 په منځ کې کوم اوازونه او فریکونسیانې موجود دي نو انسان دغه غږونه اورېدلی شي. اوس راځو موږ د خپلو دماغو په اړه خبرې کوو یعنی د انسانانو د دماغو په اړه. د الله تعالی ټول کائنات او ټول خلقت ډېر حیرانونکی دی او ډېر جالب دی چې په اورېدو به انسان ډېر زیات حق پک حیران شي. خو که چیرې موږ د انسان په بدن کې په یو حیرانونکي موضوع باندې خبرې کوو نو هغه به د انسان دماغ وي چې ډېره پیچلې او ډېره حیرانونکې او جالبه موضوع ده. د انسان دماغ ډېر ظرفیتونه لري خو فقط د دې څخه د انسان د حافظې یادونه کوم چې د انسان د دماغو حافظه څومره ده او څومره شیان حفظ کولی شي. لومړی راځو چې د دماغو دنده څه ده په لنډ ډول یې تشریح کوم. دا د ټولو حرکاتو، فکرونو، احساساتو، حافظې، خوب او حتی د ساه اخیستلو کنټرول کوي. دماغ ډېرې دندې په زموږ بدن کې ترسره کوي. اوس راځو د انسان د دماغو د حافظې یعنی میموري په اړه خبرې کوو. آیا تاسو پوهیږئ ستاسو د مغز ظرفیت 1 پیټابایت نه زیات دی؟ یعنی که چېرته موږ په ساده اصطلاح سره ووایو 1 پیټابایت تقریبا 3 میلیونه یعنی 10 لکه ساعته د ویډیو سره برابر دی. یعنی که چېرته موږ 3 میلیونه یا 10 لکه ویډیو ثبت کړو نو زموږ د دماغو حافظې ته تقریبا رسیدلی شي. نو که چېرته موږ د انسان د دماغو د حافظې ظرفیت چې 3 میلیونه ساعته کې یعنی 10 لکه ساعته کې که چېرته د انسان د عمر سره پرتله کړو نو آیا تاسو پوهیږئ چې د څومره عمر سره به مساوي راځي؟
که چیرته موږ 3 میلیونه یعنې 30 لکه ساعته د انسان د عمر سره پرتله کړو نو دا به 342 کال عمر راشي. سبحان الله چې دا د انسان د دماغ او د حافظې ظرفیت چې د انسان د 342 کالو د عمر سره مساوي راځي چې زموږ عمر د دغه عمر څلورمه برخه هم نه جوړیږي. نو سبحان الله دا د الله تعالی یو ډیر پیچلی او حیرانونکی خلقت دی. سبحان الله. نو که چیرته ستاسو دغه معلومات خوښ شوي وي نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. د دغسې معلوماتو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې او د الله په امان.